الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنك لعلى خلق عظيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى نزل على محمد وهو الحق من ربهم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ ہوتا آمنہ جایا خلقت کا غم کانے والا خلقت میٹی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم لیا جب نام نبی تو حاصل ہوا کیف سرور لیا جب نام نبی تو حاصل ہوا کیف سرور مٹ گئی رنج تاب سب نام محمد کے سبب دماغ محترم و مدینہ جانان بعد شوق سر درود ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دماغ محترم و کوشش دا کو چی توجہ بموالی احمد جان مولی سے تو خدا کشولہ جنت ورکی مفتی محمود سے رحمہ اللہ تعالی جنازہ و بے ہیلیکاپٹر راغ لیا بیہاری وہ سڑی بیان پریشلا ہیلیکاپٹر پسے طرف کڑا چاہ نہ پٹکیا چی دلی وچا زیر گرد لڑلے وے اور تیلو سادہ خیل و مروت و ترنن پورتا سو وے مرغن دلی دلیا ہیلیکاپٹر تے تیلو وے مرغم دلی دلیا تاسو پسے پرے رو نو تاسو تروز پوری معلومی دا سے نمو ڈرکشا لی دلیا نمو موٹر سائیکل لی دلیا نمو سڑیا لی دلیا جکا چے پور چوکر گڑی ری تاسو ورطا سوچی چے دا چوک رالا دماغ محترمو ٹیم مختصر دا ٹینشن زیاد تا ہارے و سڑیا پریشان دا کدا خبر موان رو دل پہ سوچ بدل سے خبر مو ذہن چے نراجی ٹینشن چرنگا زیاد تا بلا اور دکان چے ناستو یو کسرال لے اور تیلے چیز یو سیر چینی یو سیر دال یو سیر گوڑا دا شیانی واقعستر اور تیلے پالشت راکا اور تیلے بروش راکا برش ورکڑا اور تیلے پالشت اور تیلے چرنگا پالشت در کسرو کتور اور تیلے ودر رزد ٹیلیفونو کو ماتا خو پتہ نستا چپلی مصری دی کتوری دی نو چپلو چپلو اسرو اتور پتہ نورتا لگی جی پا دک ٹیم باندے زین بدل سی تبا واروی چپوئی بچ سے نو آ طرف تا گورا دال دال ما گورا تن میں دلتا روح میں آلتا تس گوگل ولاڑا یہ مڑنگا بشما تن میں دالتا روح میں آلتا تس گوگل ولاڑا یہ مڑنگا بشما چناز دالتا ہے زین دے بل چرتا ہے خاور با پوئی سے دک طرف تا گورا دماغ محترم قرآن کریم عظمت دا مدرسے عظمت دا علماء عظمت دا طلباء عظمت علماء بیانے کشلہ محبوب فرمائی من نظر علی وجہ العالم نظرتا ففرخ بها فخلق اللہ تعالی من تلکم نظر ملکا یستغفر له الى یوم القیامہ محبوب فرمائی چچا دے عالم مختاو قتل عالم مختا ففرخ بها نو دے پدگو قتلو باندے خوشحال صلی چیار دا خدا محبوب وارث تا نو پدے باندے خوشحال صلی فخلق اللہ تعالی من تلک النظر ملکن نو دا دخ پیدائش نم دا دخ خاندان دا دخ خوشحالی نے چی دا محبوب وارث باندے خوشحال سن الہ العالمین وہ فرشتہ پیدا کی چی دخ سڑی دے پارا تر قیمت ورجے پوری دعاگانے دا مغفرت غواری دماغ محترم دا لوئلو شکل دیسان
دا سپینږیري د دو ته مخ ته کتل داسې دي لکه د قرآن کریم ته کتل، نو د دو د ټنډو ته کتل هم ثواب دی ما محترم. نو چې دا لیو ګوري چې دی حاصل کړل، نو دغه د مشرانو ټنډو ته ګوره کې داسې الٰه العالمین ذریعه د مغفرت موږ دپاره وګرځي. اسمان به بدل سي، دنیا به بدله سي، مځکه به بدله سي، لمر وژمکی به بدل سي، خو د محبوب کلام هیڅ کله نه بدلېږي. نو چې محبوب فرمایي چې فرشته ورته پیدا سي تر قیامت ورځې پورې مغفرت دعاګانې وغواړي، نو دی چې شک سته. نو چې ورځې ما پیغمبر علیه السلام فرمایي کنه چې مور پلار ټنډې ته ګورې الله پاک جل جلاله د حج عمرې ور ثواب ورکوي. یو صحابي ورته فرمایي یا رسول الله یو سړی بار بار ورته ګوري ورته له دوره ورکوي، نو چې د عالم ټنډې ته بار بار ګورې الله پاک جل جلاله دوره فرشتې پیدا کوي. بهر حال د ما محترمو قرآن کریم دالت ملګری حافظان سلی دی طالبان الله پاک جل جلاله دی هر چاته نیک بچی ورکوي. د بجو بچو نه مو دی الله پاک جل جلاله وساتي. بدو بچی بدو برخه ده، بد بچی دا د بدو برخه ده، نیک بچی د ښېګړو برخه. ولې د ما محترم قرآن کریم چې فرمایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین الہ العالمین بی بی غواړه اولاد غواړو داسی اولاد داسی بی بی چې ما د پاره د سترګو سړوالی. قرآن کریم فرمایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین الہ العالمین بی بی داسی غواړه اولاد داسی غواړه چې د سترګو سړوالی. محبوب فرمائی اللہم انی اعوذ بک من امرات تشیبنی قبل المشیب. الہ العالمین داسی بی بی نہ میں وساتے چھ زڑوالی نہ میں سر چھ زوڑ کی، داسی بی بی نہ میں وساتے چھ زڑوالی نہ میں سر چھ زوڑ کی. اللہم انی اعوذ بک من ولد ان یکون علی وبالا. محبوب فرمائی الہ العالمین داسی اولاد نہ میں وساتے چھ ما دے پارا تکلیف غم دا پریشانی ذریعہ گرزیجی. نو دا بچی دا دستر کو سڑوالا دا دغو بچی دا قرآن کریم دی فسکڑا دا اللہ پاک جل جلالو دی ذریعہ دا خیر دا مور دا پلار دا الادے دا علاقے ہر شپارا ہو گرزی. دی امام محترم دا قرآن کریم پچا باندر نازل دا نزل علی محمد محبوب کائنات یو ورخو آئیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلا خوئی سوکنا تو گرو ملتے ہیں لب جب لیا نام نبی محمد سنڈے سریو جیسی کا نام. اللہ پاک جل جلالو محبوب باندے دا قرآن کریم نازلو. اللہ پاک جل جلالو محبوب دلو دا اخلاق و مالک کو الہ العالمین فرمائی کتا سوچیر ما سردا غوارو چی من در سرو کنو دا محبوب اتباع کو. قرآن کریم عظمت مشران ناستی ہے بیانی دا ما دا مضمون ولی واخیستل ہے جوڑ میں بل ادا میں ولی واخیستل ہے قدرتی ہوا قصہ دا ذوالفقار سے بالا زین ترواچے دل. دماغ محترمو اللہ پاک جل جلالو محبوب سر صحابہ کرامو عجیبہ منوا. یو صحابی محبوب کائنات تا گورے حبشی دا چے محبوب کائنات سر چے پیس باسلے دا سی خدالے مگورا دالے مگورا ما خلندہ اور بخلمے دا علی گورا لے سر چے پیس باسلے دا محبوب کائنات سیکھا. حیران دا چے ما سر چے پیس نسی باسلے ولی چاگا ویشتان گڑگوتیو پیسہ با نسل پچے باسلا ادھتا دا محبوب دا دا خوان دواروا چے سر چے پیسہ باسلے دنو زبا دا چرنگا کم ایوہ رجور بٹھائی باندے ناستا دا سی اوس پینا اور سر پرتا دے نہیں ہم دا سوچ ورہ لے دا اوس پینا گرم کا اوس پینا گرم کرلا او پخپل سر باندے دا سی چیشلا بے تیر کرلا پا سر اگا ویشتان وسو جول چرمن وسو جول دا سی سیخ علی کا پچے راغللا چاور تیل سر دے اس وجہ ہے وہ سر میں نہ دس وجہ ہے دا محبوب دغه ادا ما ته مزر آوا چې محبوب په سر چې پیسې با سلیوا
ما ته ډیر خوند راکاو ما چې تا په سر چې پیسې نصیب اسله نو دا به چې صورت جوړېږي دا په ذهن چې دا شعر خیر ده ما سر دې سوځېدلی خو د محبوب چې کومه دا مزه راکړې وه د هغه اتباع خو مې وکړله سر یې خپل سوځولی د ما محترم خو د محبوب اتباع یې کوله محبوب عجیبه اندازو د ما محترم تاسو موږ ډېر شیان د پښتنو د مروتو د پیغمبر علیه السلام په طریقې خو ورته سوچ مونی تاسو به کله کله سوچ کړی یو سړی وړوکی ماشوم بچی زوی وراره یې لمسی یې تاسو خیال کړی ده که نه داسې غېږ ورته ویړه کړي خیال مو کړی ده په طرف پسې پریږي هغه یو طرف ته جي بل طرف ته جي دا د محبوب ادا وه محبوب به د خپلو لمسیو سره دغسې کول آبا یو طرف ته پرېدل آبا بل طرف ته یو صحابي ورته فرمایي یا رسول الله ستړی کړلی وایي پرېږده چې ستړی مې کي چې لیشکې دو وخاندي ولې محبوب فرمایي د وړوکې ماشوم د چا چې زاړي ته یې وخاندي الله پاک جنت درته ولیکلی هسې سوچ کو دا چوره کښلی دا د محبوب تاسو موږ ټول کو نو سړی که په دې نیت باندې کوي چې دا محبوب کړی ده نو الله پاک جل جلاله به چور اجر درکوي بیا د ما محترمو یو ورته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شاید ناسته داسې اودس کوي نو یو کړاچی ورسره تیر سله د خولې چې اوبه وی په کړاچی وپوژلی چا ورته ویله دا دی چه وکړل وایي ما محبوب داسې لیدلی او محبوب اودس کولی وړوکی ماشوم ورسره تېرېدلی محبوب هغه ماشوم باندې اوبه وپوژلی نو ما هغه محبوب ادا وکړله اوس تاسو سوچ وکړو داسې د خلک کوي که نه کوي هر یې کوي نو دا که په دغه انداز باندې چې محبوب داسې کړي ته د نظمونه هسې قدرتي ذهن ته راغلی محبوب داسې کړي دي ما داسې وکړل نو محبوب خوشحال الله خوشحال د ما محترمو د تاسو موږ عام چې د چوک کپړې واغوندي که نه ورته وایو که نه چې خدای دې در باندې زاړه واړه کړي دا ورته وایو که نه دا د محبوب الفاظو ترجمه ده یوه وړوکی ماشوم مې فرمایي چې زه پلار سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رالم ما زیړ کالي اغوښتي وو وایي محبوب ورته وفرمیله چې بچی دا خو ډېره ښکلې ښکاره کېږي الله پاک جل جلاله دې در باندې زاړه واړه کې مبارک پیسه نو دا موږ تاسو دا ټول الفاظ استعمالو نو دا که په دغه انداز باندې چې دا محبوب استعمال کړل او د ما محترمو د محبوب په سنتو چې خوند مزه ما ته چا ویله ګریوان دی ولې خلاص ده دا ما ګریوان زمې دوبي چې خلاصي مالما عبدالشکور دین پوری سے رحمه الله تعالی کتلو په ډیر اسماعیل خان چې د ګریوان خلاص ما شاید معلومی کې داس چې ګریو به وي کنه به وي نو ما یو جه حدیث وکتل حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما محبوب کتل ګریوان خلاص نو ما ته محبوب دغه ادا مزه راکړله نو که زما به و که دو به و قانونه کوي به چا به ورته ویله ګرمي ده سخته وایي ما ته محبوب ادا مزه راکړې ده سردي ده ګرمي ده هېڅ شی نشته نو موږ ته د محبوب ادا مزه راکړې ده همیشه دپاره مو ګریوان خلاصي کله کله خو جاتی په چې وژغو ځکه چې زړو تبه کوو و به هر حال دا د محبوب ادا یو ورته محبوب خلاص ګریوان شورولی دی نو موږ خلاص ګریوان د ملنګانو غوندې ګرځو که داسې اله العالمین دا ذریعه ده د جنت تللو وګرځئ حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مړی پخې پیغمبر علیه الصلاة والتسلیم ورغلله بچی څه شی کې وای مړی پخو وای و مړی به زه واچوم تبی باندې یا تیغ نه باندې پیغمبر علیه الصلاة والتسلیم ورجی مړی جوړ کړله پیړه واچوله په تیغ نه باندې نه پخېږي حضرت فاطمه زهرا ورته فرمایي یا رسول الله پلاره دا ټولې مړۍ پخېسلې تا والا نه پخېځي ورته وایي چې بچی چې په کومې مړۍ باندې د تا پلار لاس لګېدلی یا اور نه سوځي او د ما محترمو ته سوچ کو چې په کومو سنتو باندې سړي عمل کړی سړی به د دوزخ اور څرنګه سوځي چې پیغمبر علیه السلام په کومې مړۍ لاس لګېدلی د اور نه سوځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د شاید و چا خواته ورلو که ده خواته څوک راغلی میلمه ورته لاله تولیه مې ته ورته تولیه واخلم چې تولیه واخیستله غوړه ورته ده تولیه ایګه زر تناره ته یوړله تناره ته واچوله
اور وی باسل تولیه بالکل روغه ول غوړو نه صفا او تل داده چوکړل دا ول نه وسوجدلا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشکل راغلاو په دې تولیه باندې الله سوچ کړیو دا دغه محبوب د الله سو برکت چې تولیه ور نه سوجولا بل تنارته واچول د ما محترم ور نه سوجولا نو د ما محترم د محبوب د سنت چې خواندا مزدا آخرت کامیابی دا دنیا کامیابی دا د ما محترم تاسو سوچ کوم حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورچی د بچی قدر کوي بچیو قدر پکار دا بچیو قدر پکار دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با اول چې سفر نه راتله بچی ته ورتله چې تلله با اخر چې بچی ته ورتله تاسو موږ بچی پیژنو کنه قدر کو بل ورځ سره پوښتنه نه کوي ویل جلور مې دا اما صرف یو کور د یو زوی مې د وسلور د لور مې میراث چې برخه کېری د کور چې مال کور د وسوځېږي د لور ته دا کای بل څه د وای ما دا مال زوی وای زوی ما دا مال بیا چې زوی د برخه کېری د لور دی ول نه کېږي لا خو به چې لور ما نه دا مال رنجو چې برخه کېږي سګه چې برخه کېری دا چوای نو د امام محترم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت چې مزه ټیم ته بزن کې ګوره چې ټیم نا وخت نه کني ما ګټ ټیم را کړه د امام محترم او محبوب خپل امت ډیر پګرانو نو دا کښله محبوب کائنات چې محبوب نه کښله الله پاک جل جلاله بل چوک نه د پیدا کړه یوسف علیہ السلام دور حسن نو لکه چور د محبوب وله وای محبوب چې جنت ته جی نو د جنتی حور حسن بماند کی جنتی حور حسن چور دا کدا ګوتاش کار کړو د مرنا به ختم کی د محبوب اصلي حسن به الہ العالمین جنت چشکاري نو چې جنت ته محبوب جی د جنتی حور حسن بماند کی اب مدم سی محبوب دور حسن ہو امام محترم حلیمہ سعدیہ فرمائی واچ ز محبوب ته اور ګرځل وړو کا ما شوم بچیا دا کپڑا په پرتاوا چماله کپڑا درې کړل محبوب و خندل وای د محبوب د خندا سره ما پزړه چې لیکي راغله ټوله کپڑا کمره روشان اسله د محبوب خندا سره د ما محترمو کمره روشان کېږي محبوب بچ په کومه لارې باندې روانو صحابه کرامو ته پته ولګیدل چې محبوب روان د لره نه به خوشبوئی تلله ایګه لارې به خوشبوئی تلله دا سه محبوب الہ العالمین را کړه ده د محبوب ایو کس د محبوب وینه وڅلې چې تاسو موږ د وجود نوین لاړې سي او 10 مات سره وینه بیل مازه خو محبوب ورته فرمایي چې د محبوب وینه کوم وجود ته لاړې سي پاغه باندې دوزخ ور حرام ایوه منجه د محبوب وړې میتاز مبارک وڅلې محبوب ورته فرمایي توه کا ایګه برتن چې یوړلې تاسو د امام محترم سوچ کړه د زاړه زاړه خلق دا زمي چې جان سره برتن غړي وړو میتاز ہوتا محبوب عادت مبارک داو چې جان سره به وړو میتاز سره نه کمرې چې برتن زداوله او تاسو سوچ کو پښتانه ټول په دغه باندې عمل کوي خدا پته نسته ورته نو هغه برتن چې ورکړه وای دا وړي میتاز د محبوب والے مبارک وای واهله دال سیټ ته یوسا توې کا هغه چې دال سیټ تسلله غړنګ تیر کړل ویل چې دور خوان خو د جامع شیرینه درو قبضه چې نستا چې کوم د محبوب د وړو میتاز مبارک چې دا او تراله محبوب ته فرمایي چې کړل و یا رسول الله مې تو کړل و چې ته تو کړل و یا رسول الله اما بس ګډ ته ورته کړل محبوب ورته په خندا سره مبارک ورته فرمایي چې د کوم نستا د محبوب وړې میتاز مبارک لاړ سي پاغه باندې دوزخ ور حرام امام محترم اللہ پاک جل جلالو دور عجیب محبوب را کڑا دا محبوب لاس سر بچال لاس مبارک سر بچاو اللہ سو لگدل دا آغا بچو رج خوشبوئی طلال آغا لاس دا محبوب وجود مبارک سر بچاو وجود ولگدل دا آغا وجود بخوشبوئی طلال دا سکشل محبوب وجود اللہ پاک جل دا سے محبوب را کڑا دا دا دکشل محبوب امتینو و دبا محترمو ذوالفقار سبلی کلی دی دال مگورا دال مگور شم دوانڈے والا لا دال دال آس پاس سولا یاران بدے ڈیری دوستان بدے ڈیری ملگری بدے ڈیری مور بدی پلار بدی خدا مور پلار مین جدا دا محبوب مین جدا محبوب چی امت سر چور مینوا محبوب بدا امت دا پارا چور درد دلا حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نیمش پادا ما مخ اور گرم سلا ما ویلا چدا مخ دا والر گرم سلا
آچ زگور نو محبوب ناستا بالشت مویودا محبوب ناست مبارک او دسترگو نے اوشک مبارک روانی دی پا مبارک پا دے ازور تا فرمائے محبوبا ولی پریشانا ولی غم جانیے چھ چل دا محبوب تا فرمائے حفظی آرام کوا و یا رسول اللہ حفظہ با آرام چیرتو کی چتا دسترگو مبارکو نے اوشک روانی تا تا زڑا سر دردہ گیڑے دردہ تکلیف دا محبوب تا فرمائے حفظی ما سر ایچ فکر نستا ما سر دا امت فکر دا چھ دا ما امت بچو حال سی دا ما امت گناہگار بچ سی ناغا محبوب تا دے پارش پہ زڑ خوش بی بی دا ارسرا خواہ غین دا یادا تا دے پارش زڑا کے حضرت عشد صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا ارسرا دا آغا ندا یادا حضرت عشد صدیق فرمائی زبار پس لارلا محبوب چے پرکو باندے صلی اللہ محبوب و الہ العالمین دا ما امت بخشے محبوب چے پس دے صلی اللہ محبوب و دا ما امت بخشے محبوب چے سلام علی بیاوائی دا ما امت بخشے محبوب قیام باندے دا بیاوائی ما امت بخشے وہ سلام محبوب وارا والا حضرت عشد صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے محبوبہ ہر چیرتا امت محبوب ورطا فرمائی ایشے پرکوبہ امت یادوں پس دیبہ امت یادوں پا قیام با امت یادوں چھے دنیا نا جبیا با امت یادوں چھے قبر تا جبیا با امت یادوں پا حشر چھے با امت یادوں جنت تا با دور پور نسلا چھے ماتر چو پور امتی پاتی اترا با جنت تا نسلا نو دماغ محترمو محبوب تا پا ہر حال چھے یاد دے محبوب چھے دنیا تا رات اللہ دنیا تا چھے محبوب رات اللہ علماء فرمائی کہ محبوب چرین گمزے کے طرح جی دا سے اللہ سپورٹ تکرل اویل اللہ مغفر امتی الہ العالمین ما امت احنو بخشے محبوب چھ دنیا طرح جی اول الفاظ دا ما امت احنو بخشے چھ دنیا نجی محبوب اخیر الفاظ دا دی چھ الہ العالمین ما امت احنو بخشے دا سکشلے محبوب پا ہر حال چھ زیاد دیوا محترمو محبوب فرمائی کہ ما امت احنو ہر چاہ سر وفا اکڑا مور سرے اکڑا پلار سرے اکڑا یار سرے اکڑا گوان سرے اکڑا استاد سرے اکڑلا افسر سرے اکڑلا وکا وفا نے اکڑلا ما امتانو دما سرے نے اکڑلا چرنگا ذوالفقار صاحب لکلی دی او ساڑی با دیر زیاد درود ویلا پیغمبر علیہ السلام باندے او بزرگو دیر زیاد درود ویلا پیغمبر علیہ السلام پا خوب باندے وینی چی مبارک سیرہ مبارکا زخمی دا سور زخم پا جوڑ دا وینے پولاری دی پا زخم باندے اگا بزرگ فرمائی چی زہر اسلم ما محبوب تا فرمیلا چی محبوبا تاسی نے خدا دا زخمون پاکا تاسی نے خودے رکشلوا دا تا دا زخم دا کم جی نرالے دا وینے دا کم جی نرالے دا جگر دے سور والے دا محبوب ورطا فرمائی چاہو بزرگا ما تقبل امتانو زخم را کرے دا دماغ محترمو ساڑی تا گیلہ لے پردی نے نورجی پردے خوئی پردے اغزے خدا اغزے گیلہ با پاسو درجی چے گل دے زخمی کی گیلہ با پاسو درجی چے پل دے زخمی کی نو پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چاہو بزرگا ما تا چی گیلہ را جی دا قبل امت دا نوجوانانو نراجی ما نوجوانانو ما سنت پریشلل ما نوجوانانو دا غیر طریقے ہونی ما نوجوانان غیر خپل کرل چه ماش پہ اور پار زڑلی ہو زیگو پریشلل چه ما دنیا تراتل اور پار زڑلی میں ہو ایگا پریشلل چه دنیا تتلل اور پار زڑلی میں ہو ایگا پریشلل ما دا زہم رو پو روزے تیری امتیان ما تا دیر درد رہ کئی تیما محترمو زمور تا درد نہ ورکم زپلار تا درد نہ ورکم ز استاد یار تا درد نہ ورکم کما درد وردا کما زہم ورتا دا محبوب تا میں وردا محبوب زہم ورد پورت باندے مودا تازہ کو دیما محترمو تاسو نے پوچھتنا کون تاسو لشکی سوچو کو یو ملنگ سڑا دہلی جامع مسجد باندے یو ملنگ دہلی جامع مسجد باندے یو انگریز راجی یو بٹوا جندیا چیجی آم ملنگ بٹوا خلی کال بعد آگا انگریز بیرا جی ملنگ اور مختکی دی ورطا ہی ہو جی دا بٹوا واخلا حیران سلے چی دا بٹوا مانا کال سر چے مرکوا دے بٹوے چے خودیر پیسے وے بٹوا بالکل خلاص سلے ندا روپے ندا اکسلے سلے دا ملنگ روپے تا محتاج ورطا ہی ملنگ یو پوشتو ندر نکوم تو خو روپے تا ناستے دا بٹوے چے خودیر پیسے تا دا ولی نواخی سلے ملنگ ورطا ہی چے زم ملنگ یا منے خود محبوب امتی زد محبوب امتی او محبوب پیغور تا قیمت پورا جباند نہیں ساروں چرنگا محبوب پیغور تا قیمت پورا جباند چرنگا نہیں ساروں وہ تی عیسائیے انہم دا قیمت پورا جی عیسیٰ علیہ السلام رہسی او تاتوئی چو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم الوگان خمردی کھلے چھے لا چولے خو گر میں نے دی صلی اللہ علیہ وسلم وایا صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی ارتوائی چی نام دا عیسیٰ علیہ السلام رہسی اوہی چی محمدہ تایو امتیو
ته وایه چې ما امتیانو پاره ډېر زړلی دي، ما امتیانو پاره ډېر دعاګانې کړې دي. تا یو امتي و ما بټوی اخیستې وه، نه زه د خپل کښلی محبوب د عیسی علیه السلام پیغور ته نسی خو روپۍ محتاج هم، خو داسې محتاج نه چې ما محبوب قیامت پر ورځې پیغور ته سیکسي. نو واخله تا به د خپله بټه ورته یې آفرین دی په تا ایمان باندې. ما داسې ملنګ نه دی کتلی چې زرګونو روپۍ ما ته واپس کړې، خپل محبوب پیغور ته نه کړلی سیخ. تبا محترمو ته اندازه خو کوو، محبوب ته ما چور زخم ورکړلی، د محبوب په زړه باندې به چورې لیکئ کیږي چې زه د محبوب سنت و رد پورج مخالفت کوم. چا پسې روان یم چې د کومو پسې موږ روانو دا مو کتلی دي. نن مې طاهر القادری والا ویډیو کتله، نن دا سخت د علماء مخالف دي. دا ورته وایي، ویډیو ما سره اوس موجوده ده، دا ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام ما ته خوب چې راغلی، وایي چې زه د پاکستان علماو د دینی خلکو د دینی مدارسو په دعوت باندې راغلی، خو علماو دینی مدارسو اچور دینداری خلک دی د ما عزت نه وکړلی، زه واپس چوم. طاهر القادری وایي چې مطلب چې د دینی مدرسې بدنامۍ، د علما بدنۍ. بیا ما ته ویله چې طاهره که تا خوښ یې زه به بیا څو ورځې پاته سم. ما ورته ویله حضور پاته سه. بیا ورته ویله چې زه چې مل کراچۍ نه چې مدینې ته ځې بیا ما نه کرایه نشته، ما ته به کرایه راکوي. دا محبوب متعلق دور نازبه الفاظ ادا نن ما ته انقلاب راولی. زه د چا پسې روان یم؟ د محبوب د ګستاخانو پسې روان یم، د محبوب د سنتو خلاف کوي هغه پسې روانه. نو د ما محترمو الله پاک جل جلاله دې تاسو موږ د محبوب د سنتو سره مینه پیدا کی، الہ العالمین مو د محبوب سره مینه پیدا کی، غیر پسې مو د الله پاک جل جلاله نه بونجي. واخر دعوانا ان الحمدلله.